يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. دا د دنیا ژوند دی. هر انسان ته دوستانو په روایت کې راځي، هر انسان ته د خپل مقبره خپل قبرستان نارې وهي هر ورځ. کنز العمال روایت دی، او یا واری قبر انسان ته نارې وهي. څه ورته وایي؟ قبر نارې ورته وهي، داسې نارې او شغارې ورته وایي چې ای انسان ویښ او بیداره اوسه. زه یو کور یم، خطرناکه کور یم. انا بیت الظلمات، زه کور د تاریکی یم. ای انسانه، دلته چې راځې دلته یو څراغ در سره راوړه، دلته یو ایمان در سره راوړه. په دې ځای کې بېله ایمانه، بېله څراغه، بېله لمره، په دې تیارو کې به دلته پروت یې. انا بیت الوحدتی، زه کور د یوازیوالي یم. ای انسانه، دلته چې راځې دلته به اعمال سموي، بیا به راځې. دلته زه تا ته اعمال نسم برابرولی، په دنیا کې سرمایه وګټه راسه دلته. زه کور د مارانو او لړمانو یم. دلته چې راځې د لړمانو او د مارانو د منع لپاره چې د دوی څخه ځان په وساتې، تا به یو زغره او سپر راخیستې وي د ځان سره. دلته به بیا ځان را رسوي، ته به سنبال راغلی یې. دلته به په داسې جامه کې راځې چې دغه د قبرستان ماران او لړمان تا ته ضرر ونه رسوي. په داسې حالت کې به راځي. هر انسان ته د خپل قبر نارې وهي. کله چې بختور انسانی خپل مقبره ته ځان ورسوي، مړ سي، وفات سي، د دنیا څخه ولاړ سي، رحلت وکړي، کوچوبار سي، هلته بیا هغه قبرستان نارې ورته وهي چې ژر ځان را رسوه. زه په تا پسې دیغ یم، ژر ماته ځان را رسوه ای مبارک انسانه. او کله چې دا بدبخته ای دا انسان، الله سبحانه وتعالی دې مو وساتي، بیا دې انسان ته دا قبر نارې وهي چې ای بدبخته انسانه، زما په هغه وخت کې ستا څه ښه نه راتله چې ته زما پر ملا ګرځېدلې، اوس ته زما نس ته راځې، زما وغېږې ته راځې، زما معامله به ووینې چې زه ستا سره کومه معامله کوم. زه به بیا ستا خوښه سم، دا مځکه ورته وایي. کله چې ورسي دا بدبخته انسان، اول دا مځکه ورته وایي اول زه خپل انتقام اخلم ستاسو، نور به هر څه پرېږدو. تا څو زمانه پر ما باندې دا خپل ګامونه په غرور ایښودل، تا څو زمانه پر ما باندې ښه په غرور باندې کوټیانې جوړولې، هر څه چې کول پر ما باندې، ما تا ته هیڅ نه ویل. اوس زه ستا څخه خپل اجر اخلم. دا روایاتو کې راځي پر دې بدبخته انسان باندې دا مځکه ورتنګه سي، داسې ورتنګه سي چې لکه یوه پښتۍ چې بلې پښتۍ ته سره ورسي، داسې پر راتنګه سي دا دوی پښتیانې سره ورتېرې کړي، زموږ ستاسې په پښتو اصطلاح سره چختاڼې کړي، سره کړپ یې کړي، سره ختم یې کړي، خراب یې کړي، په عذاب یې کړي، بیا سره برابر سي، بیا اجر ځینې اخلي، خپل مزدوري او انتقام ځینې اخلي. کله چې مؤمن ورسي، مؤمن انسان ورسي، نیکبخته او صالح انسان ورسي، دې ته ووایي چې ما خو په دنیا کې لا ستا سره مینه درلودل چې ته پر ما باندې ګرځېدې، ځکه زه په ډېرو ځایو کې پر تا شاهده یم. دا مځکه ورته وایي چې تا خپل مبارک سر دې پر ما ایښی دی، الله رب العزت ته دې سجده کول. زه پر تا باندې شاهده یم چې تا په دنیا کې ښه زندګي پر ما باندې تېره کړې ده. اوس ما انتقام ډېر وسا دی ستا سره، ډېره په وسایي خپله معامله در سره کوم. داسې قرار وایي کښې کاږي لکه هغه مور چې خپل بچی داسې خلاص کړي د سیزنۍ څخه، که تاسې لیدلی نو یې سره کښې کاږي لږ چې ستړیا ولاړه سي. دا انسان ډېر ستړی، دا مځکه یې داسې قرار سره کښې کاږي، خپل اجر ځینې اخلي. دی به لږ وایي په خوابدي سي، لږ لکه کوچنی چې څنګه لږ خوابدی کېږي چې ولې ما کښې کاږي، دی به هم داسې لږ خوابدي سي، ډېر نه. دا د مؤمن سره معامله ده. دا چې ستا سره یو جامد شی داسې معامله کوي، هلته بیا داسې څوک سته چې روح لري، فکر لري، شعور لري، هغه بله محاسبه در سره کوي. منکر او نکیر دي،
هغه راځي ستا په حساب و کتاب پسې په دنیا کې چې کومه معامله کول راسه امتحان راک د دې امتحان شروع سي. قدمته أمشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي.